د ویډیو لیدونکو او اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د بلال ننګیال نیازي سوداګریز مرکز لخوا دا ویډیو تاسو ته نشریږي. دې ویډیو کې موږ تاسو ته دا معلوموو تجارت په سره کوم سیستم باندې کیږي او سره کوم سیستم باندې کار په مخ ځي. نو هر څوک کولی شي تاسو دې کې داخله وکړئ او ځینو ملګرو دا نیوکه کوله دا شرکت کوینټ شرکت ته خالي نوم بدل کړی ده. نه، دا نه کوینټ شرکت ته او نه یې څانګه ده. دا د افغانستان داخلي شرکت ته، دا یو شخصي شرکت ته. په دې کې نه بهرنی کس شتون لري او نه بهرني هیواد سره اړیکه لري. دا ځان ته یو شخصي شرکت ته. او کوینټ شرکت آنلاین شرکت ته په نیټ باندې راکړه ورکړه کیږي او بلال ننګیال نیازي سوداګریز مرکز لاس په لاس سودا ده، لاس په لاس راکړه ورکړه ده. نو دې کې دا هم غټ یو توپیر ده. نو اوس راځو دې ته سره کم کس باید داخله وکړي. ګړۍ یا اوتو 2000 افغانۍ دا باید دی واخلي او هغه نه وروسته 3000 روپۍ دی داخله کوي او 5000 روپۍ به دی پیس پرې کوي. نو ټولې راځي 10,000 افغانۍ دا باید داخلي په سر کې دی وصول کړي د سوداګریز مرکز سره. نو هغه نه وروسته راځو دا سیستم تشریح کوو سره کوم سیستم باندې کار کیږي. نو دې سر کې د نوم نیوشته کیږي. دې نه وروسته د باندې لازمي ده د ټاکلي هدف ته ځان رسولو لپاره 2 کسان باید پیدا کړي. هغه د یو ښي لاس ته کړي او یو چپ لاس ته. نو څه کله 2 کسان پیدا کړي 1000 روپۍ په دغه شوي او 1000 روپۍ په دغه شوي. نو دلته راغلی 2000 روپۍ دلته جمع کیږي. نو ځکه دی تر 40 کسانو پورې د هدف ته او ټاکلي هدف ته به ځان رسوي. د 40 کسانو پورې به د مسؤلي. نو 40 کسان په 6 کښتو کې پوره کیږي. نو راله خبره دې ته د 2 کسان کله پیدا کړو نو هغه هم 2 کسان پیدا کوي. دې کس 2 کسان پیدا کړو 1000 په دې دراله 2000 روپۍ. نو د بل طرف ته راځو. د بل کې 2 کسان د پیدا کوي. نو یو کس ښي لاس ته یو کس چپ لاس ته. نو دې کس باندې 1000 روپۍ او دې کس باندې 1000 روپۍ دراله 2000 روپۍ. د پاس کس دی دې راځي 4000 روپۍ ځکه اولې 2000 روپۍ وي اوس یې 4000 روپۍ شوې. د دوم کښت شو. نو د لاندې کسانو 2 را پیدا کړي دي دا به هم 2 کسان پیدا کوي. دې 2 کسان را پیدا کړو یو ښی لاس یو چپ لاس. نو دلته راغلي 2000 روپۍ او دا کس بون 2 کسان پیدا کوي یو ښي لاس ته یو چپ لاس ته 1000 په دې او 1000 په دې دا هم راغلي 2000 روپۍ. او دا پاس کس ته دې ته 2000 روپۍ وصل شوي وي اوس 4000 روپۍ شي. دا کس به هم 2 کسان پیدا کوي. نو یو ښي لاس ته یو چپ لاس ته. نو 1000 په دې او 1000 په دې دا هم راغلي 2000 روپۍ. دا بل کس هم 2 کسان پیدا کوي یو ښي لاس ته یو چپ لاس ته. نو دې هم 1000 روپۍ شوې دې هم 1000 روپۍ شوې دا هم راغلي 2000 روپۍ. او دا پورته نفر راځي 4000 روپۍ او دا سر ته نفر څه ده د راځي 8000 روپۍ. نو دا حساب سیستم داسې روان ده. د لاندې کسان به هم 2 پیدا کوي. نو زه دوم 2 پیدا کړل او د نورو ټولو 2 کسان پیدا کړو. نو دغه ته 2000 روپۍ شوې او دغه لاین ته 4000 روپۍ شوې او د پاس لاین ته 8000 روپۍ شوې او د سر لاین نفر ته هغه ته 16000 روپۍ شوې. داسې د نور کسان به دغه د کوم لاندې دي هغه کسان مو 2 پیدا کوي. دغه راځي 4000 روپۍ دغه لاین کسانو هر یو نفر ته 4000 روپۍ رسیږي. او د دوم لاین کسان دي دغه ته 8000 روپۍ رسیږي او دغه لاین کسانو ته 16000 روپۍ. او د بل فرض ده دې ته به 2000 روپۍ رسیږي. نو دا رقم سیستم باندې د کوم کسان دغه دي دغه لاندې کسان هغه لاندې کسان ابم 2 کسان پیدا کوي. دغه ته 8000 روپۍ رسیږي دغه لاندې کسانو ته او دغه لاندې کسان ته 16000 روپۍ رسیږي او دغه لاندې کسانو ته 2000 روپۍ رسیږي. او د سر ته کس ته 40,000 روپۍ باندې یا 40 کسانو باندې دا سړی موږ اخراجوو. دې ته به 2 امتیاز ورکوو. که چیرې د داخله کوي نو داخلي وړیا ده مفته ده دا داخله کولی شي. د یو امتیاز او بل امتیاز دا ده 2 امتیاز. که لکه نون مثال د اخراج شو بل قانون طریقه پرې دته د میاشتې 15 روپۍ ورکول کېږي د سوداګري مرکز لخوا نه.
که چیرې کار کوي د کار ګټه خپله ده او د 55 روپۍ خپلې دي او که چیرې کار نه کوو د 55 روپۍ خامخا د ته وسلیږي. نو خدای دې وکړي دا ویډیو مو د پام وړ ګرځېدلی